چې داسې ولاړ سمه مخ د 2 مینې اینو مینې او دې خواته چې دی سنو پارما یعنې هغه د اینو مینې څه شوه یا یو د ذکرا دی نو بس کندهار ښار خندان وخوره انیسه خورې ورکه په لاس کې ورکه بله میله به هم د خیره سره د انارو کوو هغه بس نو دی ډېر شوق دی دا دی ماشاءالله راواوښتو د خیره سره بریاني عدس ماچه ده که څه شي ده موټر چې زه مینځم هغه ځای دی او ملالۍ پوهنتون دی خوند کوي خندان ورسېدم هغه نوې جوړېدونکي فوارې ته منارې دي دا نوی مسجد فکر کوم جوړېږي ترخه دی صحیح ده مسجد دی داسې مې خیرن کړی دی او د یوه بتۍ هم لږ ژړه ده په پای دروازې ته دې خواته یو دانه ښایسته هوا ده خلک پورته کېږي دغه السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي او یو بل نوي ولاګ ته زه ثناالله خان ستاسو درانه خدمت ته حاضر سوی یم او تاسو افغان ولاګ یوټیوب چینل ګورئ نو نن زموږ د ولاګ موضوع د دغه یو کوچنی نانی دی دا زما خوریی دی نو راغلی دی د زویا د ذکرا او د زویا بیخي ساعت سره تیر دی دا څو ورځې نو سلام وکړه ذکرا سلام وکړه تو څنګه یاست زویا سلام وکړه انیسه دا انیس خان نومیږي الله اوس بیا غورځېدلی و انیسه سلام وکړه های وکړه بای وکړه سلام وکړه نو دا نو ماشاءالله داسې شیطان دی داسې شوخ دی ښه چې بیخي نو ما د دوی سره واده کړې وه ما زه مو بیایم د خیره سره میله در کوم دا کوچني میلمه ته هم او تاسو ته هم نو راځئ تاسو ته به یو ولاګ هم جوړ کړو دا به د کوچني میلمه معرفت یو ولاګ سي او شاوخوا به وګرځېږو میله به مو وکړو یو شی به ور رانیسو نو تاسو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ او خوند ځینې واخلئ انیسه څنګه یې ها خبرې نشي کولی دی بس دغسې شوخ دی تر اوسه ولاړ سوی یم نه دی ذکرا ځو باندې ګوره داسې ساعت یې تېر دی زه به مازې دا هندارې ته لږ اوبه ور واچومه هنداره یې ګوره بیخي خرابه ده وینې یې داسې لیکې د اوبه نسته کې پکښې نو بیا به د خیره سره ولاړ سو میله به وکړو لمر هم وینئ چې پر لوېدو دی اراده مې ده چې داسې ولاړ سمه مخ د 2 مینې اینو مینې خواته به ولاړ سم یو ځای ته به ځان ورسوو د خیره نو بیا د ماښام لمونځ به مو وکړو او یو شی می به مو رانیسم او یو په ازاده فضا کې به د خیره سره دی هم ګرځېږي ذکرا دی به هم ساعتونه تېر کړي او دا کوچنی میلمه انیس به هم د عینو مینې د منظرې څخه خوند واخلي نو بس ځو د خیره سره تاسو ته ولاګ هم جوړوو د دوی میله به هم سیا دا مې نه پرېږدي د موبایل سکرین ته لاس وروړي نو بس کندهار ښار عینو مینه ده او اوس فعلا هم په اول عینو مینه کې یم تاریخ دی 15 د اکتوبر 2024 ماشاءالله موسم ښایسته دی په کندهار ښار کې بیخي برابر دی هوا داسې ده چې نارمل ده نه یخ سته او نه ګرمي سته د شپې خو ماشاءالله بیخي ښایسته هوا یي نو بس بس موږ د کندهار ښار شپې دي چې خوند ځینې واخلو د هوا څخه او د میلو څخه او موسم هم دی د انارو نو لکه تاسو پوهېږئ یوه د انارو میله مې کړې وه نو انشاءالله بلې ته مې اراده ده انشاءالله بله میله به هم د خیره سره د انارو کوو نو بس تاسو به ولاګونه را سره ګورئ او موږ به د انارو د میلو څخه خوند اخلو بس ځو د خیره سره تاسې مو تعقیب کړئ دا دی ماشاءالله راواوښتو د خیره سره 2 عینو مینې ته دا د ساعت چوک دی ساعت د چوک سره یم او دې خواته وینئ چې میلهوال راغلي دي خپل مازدیګرۍ لمانځي د مابینځ کې ناست دي او د دې ښایستې هوا او د دې ښایسته مازدیګر او د عینو مینې څخه خوند اخلي راورسېدمه هغه موټر چې زه مینځم هغه ځای دی او ملالۍ پوهنتون دی
شیشه او مخامخ ښایسته فواره د ذکرا فواره وینې که نه وینې راورسېدم هغه نوې جوړېدونکې فوارې ته او مخامخ د یو مسجد دغه هم معلومیږي منارې دا د مسجد منارې دي دا نوی مسجد فکر کوم جوړیږي او نوی مسجد دی ښه غټې غټې منارې او دې خواته دا دې وینې خلک ګین کوي کرکټ کوي نو مخته به لا یو څه ولاړ شو د خیره سره د ماښام د لمنځو ټیم به هم سي او دې ته به یو ځای شان رانیسم راتابه سو د موټر سي دغسې به خوند ځینې واخلو دا دی مسجد دی او په اول عینو مینه کې د سړکانو دغه کړی و ترمیم کاري نو ډېرې دوړې یې جوړې کړې دي داسې دوړې په اول عینو مینه کې بیخي یو مخ زیاتې دوړې دي دا هر وخت راووځمه دوړې څه په تکلیف څه ټوخی پړچۍ بس ډېرې بدې پر سړي باندې لګېږي پر دا تنفسي سیستم باندې د سړي تاثیر ورکوي دې خواته ګوره دا د میوې هم خرڅېږي بس تقریبا زم دا دی نور د عینو مینې هغه پای ته رسېدلی یم دې خواته داسې ښایسته ښایسته کورونه دي نو اراده مې ده چې هغه سر ته نه دی د عینو مینې پای ګیټ چې دی هغه ځای ته ځان ورسوم سمه ده ذکره تا ته وریښتان در سموي دا وای ما ته باد وریښتان را سموي نه یې میلمه دی او دا د وینې ذکره او د زویاو خواته اوس زور وروي دی بیا داسې شوق دی د ناستې نه دی کښېني نه بیخي بی دا دی په سوکا کې مې ځان را ورسوی د عینو مینې هغه پای دروازې ته دې خواته یو دانه ښایسته مسجد دی د میلمه هم خبرې شروع کړې زما د خبرو سره او هغه مخامخ فکر کوم وټلو مخکې اوس به نه یې فعاله نور نو د عینو مینې د غره سیزن یا شپې یا د ختلو وخت بیا را روان دی ولې چې په ژمي کې بیخي زیات خلک پورته کېږي ښه خوند کوي هلته ښه هوا یې ډېر ښایسته ځایونه کې شته بیا به مو انشاءالله زه یو ورځ پورته کړم د خیره سره لوړ غره ته به م پورته کړم وبې وینئ دا جامه وینئ ماشاءالله ځو نو موږ هم د خیره سره یو ځای به کښېنو لمنځونه به م وکړو د ماښام او ستاسو سره به یو ګړی نور بانډار هم وکړو دوی مخامخ دلته کښېناستو وینې سپوږمۍ به وینئ مخامخ دلته موږ کښېناستو دا د څه شي وایاست څه شي وایاست یا یو د ذکرا دی یو د زویا دی یو د انیس دی وینې انیس یې هم غواړي درسه انیس دې ورکویه ذکرا ذکرا انیس دې ورکویه دا انیس دی ستا د داسې یو څه ورکړه سپینوايه مه دی بیا ونه خوري سپینوايه مه انیسه الله څنګه ښایسته نانی دی څنګه ساعت یې تېر دی ورته وګوره ذکرا ته وګوره یا ساعت یې موږ نه پرېږدو د خندان یې ځینې واخیستی د ذکرا سه وینې خندان خوریا وخوره خندان وخوره خندان وخوره انیسه خورې ورکه په لاس کې ورکه لاس کې خپله ونیسي خورې ګوره غاښونه نه لري خوارکۍ 2 دانې غاښونه یې راغلي دي ته ښکاره که 2 غاښونه وینې 2 کوچني غاښونه یې راغلي دي ذکرا ستا غاښونه ډېر دي او ته ښکاره که ستا غاښونه دی وکړه دی داسې ستا ښکاره که زویه داسې ښایسته غاښونه یې دي دې خواته ګوره وینې دا غرو ته خلک پورته سوي دي دا ګوره دا غرو ته اوس لا ښایسته هوا ده خلک پورته کېږي دغه اخري دروازه سوه د عینو مینې او هغه یا مسجد سو او دلته موږ ورته ناست چې دا دی څونه خوندوره ښایسته هوا ده نو غلطي په دې ځای کې وسوه چې کوچنیان مه راایستله چا مې راسره راوانخیستلې واخه چا مې راوانخیستې نو مال دی داسې نه چې بیا هم دا کوچنی انیس خان دی میلمه په عذاب مو کې نو کنې دا ښایسته د چای موسم دی ذکرا دی ته مې شان ور رانیول او د ماښام اذانونه به تاسو اورئ چې شروع دي نو ښایسته فضا ده بیخي ډېر دوستان راوتلي دي بس هر ځای د خپلو ملګرو سره ناست څوک په غره کې ناست دي او زه بیا د دوی سره نن راوتلی یم نو دا مېلمه راغلی و مال بیا داسې نه چې ووایي چې ما ته دې میله رانه کړه څه شي هغه
بس نو دی ډېر شوق دی د ناستې نه دی مقصد کښېني نه په کور کې ودې دي کم نه کښېني ګرځي را ګرځي نو موږ به د دې له خیره سره د دوی سره یو ګړی زه به کښېنم بانډار به ورسره وکړو انشاءالله او د دې به د ماښام لمونځونه وکړو بیا به د خیره سره ولاړ شو چې چیرې ځو نو بیا به وروسته خبرې سره وکړو چې دا بریاني عدس ماچه ده که څه شي ده دا ما ځان ته رانیوله دا به بې چای خوند نه کوي دا خندان دي ته راکړه یو دانه خندان څنګه داسې دا ښه خوند کوي ښه خوندور شی دی خو داسې دی یو مشکل بیا زه پکښې وینم چې کله کله ماشومان ډېر وخوري بیا د ستوني درد لري زما خپله یو ورځ پر ستوني را درد کړل ما یې غټ رانیوی دا د مېلمانه ذکرا ناسته ده زویا ذکرا خوند کوي خندان څونه دې وخوړل ته ښکاره کړه ختم دې کړو بل غواړې بیا دې ستونی خوږېږي تا خلاص کوي واخه دا بل هم سپین کوي خوري ښه ده انیسه وای دشنی کاکۍ وای وای دا ځایونه چې دي په نومین کې ډېر پای ته دي نو په دې خاطر باندې دا کورونه او دا شیان دی ډېر نسته پر او دلته چې و یو وخت کې به ډېر وخت مخکې به موږ کله ناکله رالو بلا دا سړکان وینئ دا پر دغو باندې به مو ځغاسته کوله قدم مو وی نو اوس هغه کیسه هم راڅه پاته سوې ده ډېر ښه خوند بې کوئ او دې خواته چې دی سنو پارما یعنې هغه د نومینې انډسټریل ایریا چې ورته وایي دلته د په دا ساحه کې وینې سنو پارما ده او نور کمپنیانې شته دا د سپوږمۍ خو نو وینئ ماشاءالله دا زما موټر دی یا داسې مې خیرن کړی دی او د یوه بتۍ هم لږ ژړه ده وینئ د یوه بتۍ یې ژړه ده دا بله یې پاکه ده دا کمپاونډ غواړي خیرنوالی خو یې نو وینئ تاسې دې خواته خلکو ته وګورئ لمر ولوېدی د ماښام د لمانځه ټیم دی میلمه خو داسې سو بیخي ډېرې کیسې شروع کړې یو مخ شان په زوره راڅه غواړي ها واخ میلمه واخ ها ها واخ غواړې ها وخوري خندان خوري مخ یې څنګه په خیرن کوي دا د دې هم ولاړې دي تا خلاص کو ته دا وخوره د دې خوند وګوره ذکره ته د دې خوند وګوره ترخه خو به نه وي ترخه دي صحیح ده ما هم د میلمه په غېږ کې راپورته کړه دورې دورې یې ځغستله پر ډامبر باندې لاسونه و شان یې خرابول خوله و شان خو یې په خندان او په پاپکو خراب کړله او لاسونه هم پسې خرابول نو بیخي شوق نو اوس په دا غېږ کې چې مې اخیستی دی لا نه راسره کرارېږي نو ماشاءالله ښایسته هوا د ښه خوندور موسم دی که غواړئ چې کندهار ته راسئ میله وکئ او د کندهار د هوا او انارو څخه خوند واخلي نو بس راسئ همدا سیزن دی انشاءالله نو موږ به هم د خیره سره د ماښام لمونځ وکړو دلې او نو یو ګړی به نور که کښېنستو کښې به نو که نو کښېنان دي پسې رسوم یې دی به زه هم وږی مې فکر کوم خندان پاپکو شانې بیخي په خوند وخوړل نو بس دا و زما د زویا ذکرا او د کوچني میلمه یو ولاګ نو تر بیا د الله په امان ښه وخت ښې چارې بای 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 بای